السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سیدالله حسن زه بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ویډیو کې ستاسو درخوایم چې موږ څنګه کولی شو چې د فیسبوک یو پوسټ په ټولو ګروپونو کې شیر کړو. که چېرته تاسو غواړئ چې د فیسبوک پوسټ په یو کلیک سره د فیسبوک په ټولو ګروپونو کې شیر کړئ نو تاسو ته دغه په زړه پورې اسانه طریقه درښایم. نو راځم ویډیو شروع کوم. مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم په ډېر درنه غوښتنه کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره لازمي سبسکرایب کړئ او که څوک زموږ دغه ویډیو په پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیج هم درسره لایک او فالو کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو ملګرو لومړی که تاسو غواړئ خپل فیسبوک کې مثلا یو پوسټ شیر کړئ هر څه چې غواړئ لینک شیر کړئ ویډیو شیر کړئ نو تاسو به لومړی راواخلئ. زه مثال په ډول راځم خپل فیسبوک پیج ته غواړم یو ویډیو راواخلم او دغه ویډیو لینک زه شیر کړم په ګروپونو کې. نو زه راځم خپل فیسبوک پیج څخه د ویډیو لینک رااخلم. نو زه اوس د ویډیو لینک رااخلم. دلته مثال په ډول زه غواړم دغه ویډیو شیر کړم. لومړی د دغه ویډیو دلته زه دا لیکنه کاپي کوم او راځم دغه لینک هم کاپي کوم. نو کله چې تاسو دغه راواخیست ملګرو تاسو به راشئ خپل موبایل کې به یو براوزر انسټال کړئ کیوي براوزر چې ما تېرو ویډیوګانو کې هم زیاتره وخت تاسو ته ښودلی که براوزر به تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ. لینک یې ډسکرپشن کې شته. کله چې تاسو ډسکرپشن باندې کلیک وکړئ نو تاسو هغه لینک ترلاسه کول شوی. د هغې لپاره یو فایل ضرورت دی. دغه فایل به هم تاسو په خپل هغه ډسکرپشن کې لینک شته هغه لینک څخه تاسو فایل هم ترلاسه کولی شئ. نو د ډاونلوډ کولو طریقه په خیر د ویډیو خیر کې بیا هم درته ښایم که چېرته تاسو هغه ډاونلوډ نه کړ نو ویډیو تر پایه وګورئ. لومړی به ټول نه راشئ کله چې تاسو خپل موبایل کې کیوي براوزر خلاص کړئ دلته به تاسو فیسبوک باندې کلیک وکړئ او د فیسبوک سره به خپله آی ډي ورته لاګ ان کړئ. نو دا دی ما خو له اوله خپل فیسبوک آی ډي ورته لاګ ان کړې ده. کله چې تاسو خپل فیسبوک آی ډي لاګ ان کړئ نو دلته پورته به راشئ. د پورته کوم درې ټکي چې ښکاري پر دغه به کلیک وکړئ. دلته تاسو ته یو آپشن راځي د ایکسټینژن په نوم آپشن دی. ګورئ تاسو ته ښکاري په سکرین باندې ایکسټینژن آپشن دی پر دغه به کلیک وکړئ. کله مو چې دوستان دلته کلیک وکړئ دلته تاسو ته د یو فایل ضرورت دی ټول کیټ فار پی بي. دغه یو فایل دی خواوشا 6 ام بي فایل دی. دغه فایل ما تاسو ډسکرپشن کې اچولی. تاسو له هغه څخه لینک دی لینک باندې چې کلیک وکړئ د فایل ترلاسه کولی شئ. زیپ فایل دی. نو دلته به تاسو لومړی دا فایل ورته اپلوډ کړئ. ما خو له اوله اپلوډ کړئ خو تاسو بیا هم طریقه درښایم. کله چې تاسو د فایل اپلوډ کوئ لومړی دلته تاسو ته فایل نه راځي دلته به تاسو ته لاوډ آپشن وي. په لاوډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې لاوډ باندې کلیک وکړئ لاندې راشئ خپل موبایل د فایلز آپشن چې کوم راځي پر دغه کلیک وکړئ او اوس تاسو ته همغه فایل موقعیت معلوم کړئ چې ستاسو موبایل په کوم فایل کې یا فولډر کې هغه فایل موجود دی. دلته مثال په ډول زه راځم پر دغه خپل موبایل کوم میموري چې ده پر دغه کلیک کوم دلته ټول فایلونه ماته راځي. مثال په ډول هغه فایل چې کوم دی په ډاونلوډ فایل کې شتون لري. دلته تاسو ته ښکاري فی بي ټول کیټ همدغه فایل دی. تاسو پر دغه فایل ورته اپلوډ کړئ. ما خو له اوله ورته لوګین اپلوډ کړی دی. تاسو په دغه فایل کلیک وکړئ اپلوډ یې کړئ. نو کله چې تاسو دغه فایل ورته اپلوډ کړ بیرته به راشئ دغه پورته درې ټکي چې کوم ښکاري پر دغه به کلیک وکړئ. لاندې تاسو ته آپشن پیدا کېږي دغه ځای کې به ول نه وي خو کله چې فایل اپلوډ کړئ دغه آپشن به تاسو سره پیدا شي ټول کیټ فار فی بي پر دغه آپشن به تاسو کلیک وکړئ. نو کله چې دوستان تاسو دلته کلیک وکړ دلته تاسو ته بېلابېل ټول کیټ راځي د فیسبوک آی ډي لپاره. تاسو دغه فایل مو مخکې هم اپلوډ درښودلی وو او هغه ویډیو کې ما تاسو ته ښودلي چې څنګه د فیسبوک غیر فعال ملګري ختم کړو په دغه طریقې سره همدغه فایل وو. که چېرته تاسو هغه ویډیو نه وي لیدلې غواړئ نو هغه ویډیو لینک په ډسکرپشن کې شته. تاسو هغه ویډیو هم لیدلی شئ څنګه د فیسبوک غیر فعال ملګري ختم کړو. هغه بالکل رښتینې طریقه ده ریل طریقه ده ما خپله ازمایلې ده. نو دلته به تاسو لاندې راشئ دلته تاسو ته یو آپشن پکې راځي. دلته ډېر زیات ټول کیټ دي د فیسبوک آی ډي لپاره تاسو هغه څخه استفاده کولی شئ. دلته تاسو ته یو آپشن راځي پوسټ آن مالټیپل آل فیسبوک ګروپس. دلته تاسو دغه یو آپشن راځي. ګورئ دغه کله چې تاسو دغه یو آپشن راغلی دلته تاسو په سټارټ باندې کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو په سټارټ باندې کلیک وکړ نو دلته تاسو ته اوس یو صفحه راخلاصیږي. ګورئ دوستانو تاسو ته دغسې یو صفحه راخلاصیږي. کله چې تاسو دغه یو صفحه راخلاص شوه د ټول نه اول به تاسو ته ښکاري انټر سټیټس ټیکسټ. دلته به تاسو هغه پوسټ مکمل ترتیب کړئ. زه غواړم هغه پوسټ چې ما مخکې جوړ کړی دی هغه ترتیب کړم. لومړی دغه لینک پیسټ کوم او اوس غواړم هغه د کومه لیکنه چې ورسره وه هغه راواخلم. مثال په ډول دغه لیکنه چې ده زه دغه راخلم او دلته یې ورسره پیسټ کوم. نو کله چې تاسو دغه پوسټ مکمل ترتیب کړ دلته مو پیسټ کړ نو هر څه چې تاسو ورسره لیکئ هغه دلته ولیکئ. پوسټ په مکمل ډول لومړی ترتیب کړئ. کله مو چې پوسټ ترتیب کړ نو دلته ګورئ دوستانو
پوسټ په دغه طریقې سره ترتیب شو. اوس به تاسو راشئ لاندې به تاسو راشئ تاسو ته ښکاري دغه انټروال چې کوم دی دغه 10 سکنډو کې دغه صحیح دی. تاسو ته دلته فیسبوک ټول ګروپونه اتوماتیک راخلاصېږي. که خلاص نه شول نو دلته تاسو ته ښکاري سټارټ پوسټینګ اپشن راځي. پر دغه چې کلیک وکړئ تاسو ټول فیسبوک ګروپونه راخلاصېږي. چې تاسو سره خپل فیسبوک آی ډي کې څومره ګروپونه وي هغه ټول دلته درته راځي. ګورئ دوستانو ما ته هغه ټول ګروپونه دلته راخلاص شول. ټول زما سره څومره ګروپونه دي زه دغه په الحال خلاصوم تقریبا چې ما سره دي. تاسو سره چې څومره وي 100 200 500 څومره ګروپونه چې وي هغه ټول دلته درته راځي. په ټولو کې شیر کولی شي. ما سره اته د فیسبوک ګروپونه دي. غواړم په دې ټولو کې اوس دغه ویډیو شیر کړم. دلته تاسو ته پورته چې راشئ دغه سر کې اپشن دی سلیکټ آل ګروپس. پر دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې پر دغه اپشن باندې کلیک وکړ نو دلته لاندې تاسو ته سټارټینګ پوسټینګ. اوس به تاسو په دې لاندې کوم اپشن دی سټارټ پوسټینګ پر دغه اپشن به کلیک وکړئ. اتوماتیک به پوسټ کول شروع شي. ګورئ زه پر دغه اپشن کلیک کوم. کله چې تاسو دلته کلیک وکړ دوستانو اوس دا دی لاندې تاسو ته ښکاري پوسټ شیرینګ سټارټ. نو دلته دغه پوسټونه ګورئ پوسټونه په یو ګروپ کې شیر کیږي. دا لږ شان دی وخت نیسي. ګورئ اوس په دغه وخت کې پوسټ شیر شو په یو ګروپ کې. نو دغه لږ شان دی وخت نیسي. تاسو به خپل موبایل یوې خواته کیږدئ تقریبا 4 یا 2-3 دقیقې به انتظار ورته وکړئ. نو صرف چې تاسو لږ انتظار کوئ نو دغه پوسټونه په ټولو ګروپونو کې شیر شي. نو داسې نظریه هم په دغه کې شته. نو ما تر اوسه تجربه کړې نه ده. که چېرته تاسو ته د ګروپ اډمین اجازه درنه کړي نو دغه داسې ښکاري چې دغه ګروپ د اډمین اجازې څخه بغیر په خپل سر دغه پوسټونه شیر کېږي. پرته له دې چې اډمین خبرېږي دا پوسټونه په خپله شیر کېږي. خو دغه نظریه ما ته بل چا وښودله خو په هغې باندې زه باور نه کوم. تاسو خپله وګورئ شاید همداسې هم وي. نو دغه پوسټ شیر کېدل شروع شول ملګرو. زه ویډیو په دغه ځای باندې سټاپ کوم. نو دغه طریقه وه چې ما تاسو ته وښوده. نو بیا هم په ډېر درناوي غوښتنه کوم دوستانو چې زموږ ویډیو په ډېر درناوي له نورو ملګرو سره شریکې کړئ. نو تر څو نور زموږ پښتانه ورونه د دې څخه استفاده وکړي ځکه زموږ هدف صرف له نورو سره مرسته او کومک کول دي. او دوستانو یوه خبره رانه پاتې وه چې څنګه دغه لینکونه بیا موږ ډاونلوډ کړو. نو دې لپاره تاسو ته ما 2 لینکونه ډسکرپشن کې اچول دي. یو د کیوي براوزر لینک دی او یو هم د فایل لینک دی. کله چې تاسو غواړئ دغه ډاونلوډ کړئ پر دغه لینک چې کله کلیک وکړئ تاسو دغه لینک راخلاص کړ مثال په ډول. زه تاسو ډاونلوډ کولو طریقه مکمل درښایم. کله چې تاسو پر دغه لینک کلیک وکړئ تاسو ته دلته یو سایټ راخلاصېږي دوستانو. دغه سایټ به تاسو ته راخلاص شي. په دې کې به تاسو لاندې راشئ. دلته تاسو ته یو اپشن دی ټولکیټ فار پی بي لینک. دغه د فایل لینک دی لومړی او دغه د اپلیکیشن لینک دی. ګورئ ډاونلوډ یې لیکلي دلته د اپلیکیشن دی او د فایل لینک دی. په دغه چې کلیک وکړئ تاسو فایل ډاونلوډ کولی شئ او دلته تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ. نو دا به ویډیو په دې چې ویډیو مو خوښ شوي وي. که چېرې تاسو دغه ویډیو خوښ شوي وي ویډیو لایک کړئ او دغه ویډیو ضرور له خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.